صاحبه څه وه؟ صاحبه و تا ته یو خبره کوم. څه راته وه؟ زه یو څه پیسې غواړم. د څه دپاره؟ برایي باشاب زما مور بېسده سوه، بیا ما هغه روغتون ته بوتله، شخصي روغتون ته. نو هغه وویل چې عملیات ورکوو. یوه شبه. بله ها رینوکا په ډوډۍ کې چیش راواسته؟ اوهو سپټي مه راستوه، ورج راواسته، ورجې. او سمه ده. او هغه یوه شبه ټلیفون مه بندوه، ټلیفون مه بندوه. بله او رامچند صاحب ښه وایه. او ستا لیست راورسېدی؟ زه به یو وارې وګورم چې دا شیان په دوکان کې ستا که نسته. سمه ده ته ټلیفون مه بندوه. ګوپي ته دا وګوره چې زموږ سره دا شیان ستا که نسته. ښه ژر شه هله ژر شه. ښه نو ستا مور بېسده شوه. که بېسده شوله و روغتون ته بوتله ولا عملیات ورکوو. هغه وویل 15 بوتله وینه مو پکار ده. بیا ولاړه به 15 بوتله وینه مې رانیول چې برته رالمه، نو راته ویل چې ته باید 15,000 روپۍ داخلي کړې. د داخلېدو دپاره زما سره 15,000 روپۍ. دی 4 کیلو کوچنۍ خونه غواړي، خو زموږ سره یې غټ شته. ښه کوچنۍ نسته؟ یا بله ګوره کوچنۍ میخونه نسته، نو غټه در واستوم. په وروجو کې میخونه څنګه واچوم؟ او وای رینو دا ته د رامچند سره چشکه؟ بس ته یو کار وکړه، د هغه وروجو سره یو هګۍ مګۍ راواستو. سمه ده؟ نور ته ټلیفون مه بندوه. بله ګوره کوچنۍ میخونه نسته، د وروجو سره هګۍ سته در واستوم. یا رامچند صاحب بخښنه غواړم، زموږ سره کوچنۍ میخونه نسته، غټ میخونه سته. در ویلی شم؟ سمه ده. او ټلیفون مه بندوه. خان صاحب او ستا مور بېسده سوه. څه وخت؟ او وای خو دا اوس تا نه وویله چې زما مور په روغتون کې باندې بېسده سوه؟ زما مور بېسده سوه. ښه ستا مور بېسده ما سوې هغه وه. روغتون ته بوتله، د داخلېدو دپاره زما سره 15,000 روپۍ دی. بیا ما خپل انډیوال راوغوښتی، نو هغه ویل چې زما سره 4,000 روپۍ دي. ما ورته هغه راکړه. د رنګو 15 کیلویي ډبې نسته، 10 کیلویي ستا غواړې؟ پوښتنه به ځینې وکړم. خان صاحب زما د خور واده دی، زما پیسې پکار دي. یو ګړی ودرېږه. بله رامچنده 15 کیلو واده نسته، 10 کیلو غواړې؟ د واده خبره چا وکړه؟ دا اوس نه راته ویله بیا کله چې زه د خور واده کوم. خو تا راته وویل. ما درته وویل زما د خور واده دی. تا راته وویل وبخښه. رنګ 10 کیلو والا ډبه در واستوم. اځه سمه ده ټلیفون مه بندوه. اوس درته وایم وغواړې ورویلېږه. ښه وروره ښه نو ستا د مور واده دی؟ زما مور بېسده سوه. د واده خبره ما کړې وه. نو ستا د مور واده دی؟ ما د مور نه زما د خور واده دی. اوهو دا اوس یې ویله چې ستا خور خو بېسده زما مور بېسده سوه، روغتون له مې بوتله، ډاکټر پیسې وغوښتلې. اوهو دا اوس څه کیسه ده یاره؟ د چا مور؟ کلپان زموږ سره نسته. کلپان موږ نه لرو، یوازې زلفۍ لرو. خو سمه ده زه به دا دې ورته ووایم. بله وا زلفۍ ستا زلفۍ په هګۍ کې زلفۍ څنګه واچې؟ اوهو رینوکا دا ته ټلیفون مه بندو. یوه شیبه بله رامچنده کلپ نسته، هګۍ سته، در واستوم. زلفۍ در واستوم. سمه ده زلفۍ در واستوم. ټلیفون مه بندو. ورور ور واستو. ښه وروره ستا ستونزه څه ده؟ خان صاحب زما د خور واده دی، زما پیسې پکار دي. ګروي چې هر شی غواړې در بیا کم. ګروي ته؟ بله رینوکا یو وار ټلیفون مه بندوه درته وایم. خان صاحب رامچنده ټلیفون مه بندوه، خبرې پاته دي. ښه نو تا خپله مور په روغتون کې په ګروي ورکړه؟ بېسده سوه، روغتون له مې بوتله وینه مې ورانیول، ډاکټر پیسې راڅه وغوښتې. اوهو نو ستا ستونزه څه ده؟ عملیات یې وشو. مور مې مړه سوه. بله رینوکا تا چې هر څه تیار کړي دي هغه راواستو. بس سمه ده. ښه وروره ستا خور مړه سوه؟ زما خور مړه سوې نه ده، د هغې واده دی. ته که پیسې راکوې راکړه، که نه زه ځمه. ستا دا ناکي خبرو ته نه راغلي. څونه غټې خبرې کوې، څو واره چې پور وړی دي او پر هغه سربېره بیا ډېر بد پوره. ته د دې مغرورۍ ته وګوره. ګوپي هله دغه وایسه ورسه څو واره یې پور وړی دي، خبرې لا دی کوي. د شیطان زوی بې غیرته بې ایمانه. ښه نو ستا مور بېسده سوه؟ ستا مور به بېسده سوي، په بلا کې پیسې وه، په بلا تا وه، په بلا کې کار وه، زه درته ولاړم. اوهو